روغ جوړ خوشاله به وي. په نننۍ ویډیو کې ستاسو لپاره ښایم چې څنګه کولی شو له ایس ایم ایس پروفایډ څخه خپلې پیسې ولیږو. نو ما تاسو لپاره مخکې هم ویډیوګانې دوستانو راوړې وې د ایس ایم ایس پروفایډ په اړه چې ستاسو لپاره ما مخکې هم لایف ثبتونه دوستانو ښودلي وو چې ما له دې څخه څومره پیسې لګولې وې. ما یو ځل ترې $2.46 او بیا $2 بیا هم $2 او بیا $3.2 ما څلور ځلې ترې ویډرا کړی دی، تقریبا $4 5 9 تر $8 له دې څخه ما لګلي دي. اوس هم ما سره خپل اکاونټ کې $2 نور هم دي، زه غواړم دا هم ترې ولګم. نو راځو دوستانو په اکاونټ باندې تاسو کلیک واخلئ او راشئ بیا دلته پیوټ هیسټوري کې دوستانو پیمنټ هیسټوري کې تاسو راشئ، په دې پاس اپشن باندې به کلیک واخلئ او تاسو پیپال باندې کلیک واخلئ او دلته تاسو BTC انتخاب بیټ کوین انتخاب کړئ. نو دوستانو ما له وړاندې د سره لینک اډ کړی دی، نو تاسو زه اوس طریقه ښیم چې څنګه دې ته لینک راواخلو. را به شئ باینانس ټرسټ والټ هر څه ته چې لیږئ، زه باینانس ته لیږم. که تاسو باینانس لرئ تر ټولو بهترینه ایکسچینج دی، باینانس څخه ګټه تاسو هم واخلئ او کار تر ځکه چې کله ایکسچینجوئ USDT ته نو هلته پیس بیا تاسو څخه نه غواړي. نو راځو باینانس دوستانو راخلاصوو. ښه دوستانو باینانس چې کله راخلاص کړئ لاندې اپشن به تاسو کلیک کړئ، دغه وروستی اپشن، او دا چې کله دوستانو کلیک کړئ را به شئ ډیپوزیټ برخې ته. دلته ستاسو ډیپوزیټ برخه دوستانو وینئ، په دغه ډیپوزیټ برخه باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ. نو کله مو چې دوستانو په ډیپوزیټ باندې کلیک ورته وایستو ستاسو ته به اوس دلته کرنسیانې راشي. نو زه راځم په ډیپوزیټ باندې کلیک اخلم. ښه په سرچ کې موږ او ستاسو اوس BTC کرنسي ورته لیکو. نو تاسو به هم راشئ BTC به ورته ولیکئ یا بیټ کوین به ورته ولیکئ، هر څه چې تاسو ورته لیکئ. نو زه هم راځم اوس دغه ورته لیکم. تاسو ته لومړی راځي بیټ کوین، تاسو به راشئ همدغه بیټ کوین باندې به کلیک ورته واخلئ. همدغه بیټ کوین باندې به کلیک واخلئ، لږ به په دې ځای کې دوستانو تاسو منتظر شئ. تاسو به هم بیا هم راشئ دغه دویم بیټ کوین به انتخاب کړئ. دا چې کله دوستانو انتخاب کړئ تاسو بیا هم لږ منتظر شئ. دغه ادرس به تاسو راواخلئ، له دې ځای څخه به تاسو دغه ادرس کاپي کړئ دوستانو او بیا به راشئ همدلته به همدغه ایس ایم ایس پروفایډ اپلیکیشن ته دننه را به شئ، بیټ کوین باندې به کلیک واخلئ او لاندې به دغه ادرس پیسټ کړئ ورته او په سیو باندې به کلیک ورته واخلئ. ستاسو ادرس به دوستانو دې سره اډ شي. ما خو له وړاندې دوستانو دغه ادرس اډ کړی دی، نو زه اوس راځم بیا هم بیرته دغه اپلیکیشن ته ورداخلیږم. نو دوستانو تاسو کتلی شئ ما سره $2 دی، مینیمم ویډرام چې دی دوستانو هغه هم $2 دی، خو بعضې وخت که بیا تاسو $2 نه تله نو بیا $2.5 ولګئ، خو ما څو ځلې $2 ترې لیکلي دي دوستانو. او راځو په همدغه ریکویسټ باندې دوستانو کلیک اخلو او دغه یس باندې دوستانو کلیک اخلو. نو ریکویسټ په یو ډول دوستانو دغه پیسې چې دي دغه به موږ ته رارسېږي، خو لږ څه وخت نیسي. نو راځو دلته تاسو کتلی شئ چې دغه مو ریکویسټ خلات کې دي $2 9 د مای ما لګلي دي 2024 کال د 7:30 د شپې. نو ما له دې څخه مخکې هم ویډیوګانې کړې دي د جون په 14 د اکتوبر په 3 او د جولای په 25 او د مای په 12 باندې. نو دغه پیسې دوستانو یا شاید 4 یا یوه ورځ زیات به بعضې وخت 3 ورځو کې هم رسېږي ستاسو لپاره، خو حتما ستاسو سره رسېږي. که تاسو واپس شوې بېرته بیا تاسو کولی شئ بیا هم ولیږئ دوستانو، خو که تاسو ته بیا هم نه راتللی کولی شئ دوی ته بیا تاسو ایمیلونه هم کولی شئ. دلته دوی خپل هیلپ دوستانو کتلی شئ، په خیل باندې چې کلیک واخلئ په دغه خیل باندې کلیک واخلئ، دوی ته خپل ایمیل هم کولی شئ. پیسې حتما ستاسو ته دررسېږي، ستاسو خپل والیټ ته دررسېږي، ضرور دوستانو بیا هم دررسېږي. نو دوستانو ویډیو چې وه تر همدې ځای وه، که خوښه شوې مو وي درسره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ.